د پنډېلۍ پښتو ادبي ټولنې ډېره مننه. مشکور یم چې دغه ښکلی مجلس دغه ښکلی محفل را جوړ کړو. زمونږ د یو دوو نوجوانانو د ملګرو خبره وکړله چې یاره دې له څه نوم ورکړو نو زه به وایم چې دا عارضي الوداعي پروګرام دی. د دوی عارضي الوداعي ده، بیا دې واپس الله خپل کور ته خپل علاقې ته په ډکه منګول باندې راولي. د دوی په عارضي الوداعي پروګرام کې دا پروګرام په عارضي الوداعي کې را جوړ شوی دی. د دوی په اعزاز کې پایجان فائد او سجاد ترکزی صاحب هغوی دپاره دعاګو یم چې الله یې دغه سفر مبارک کړي. دغه شان عجز صاحب زید الرحمن عجز صاحب زړه ته ډېر نږدې ملګری، ډېر خوږ ملګری، ډېر مینهناک ملګری. د هغوی ته د کتاب په چاپ کولو باندې مبارکباد پیش کوم. دغه شان زمونږ د ستړمشو ته راتېرېږم د هغې نه وړاندې چې کوم چینل دلته موجود دی، نور ملګري موجود دي، هغوی دا ویډیو کوي یا فوټوګرافري کوي، پټوان وباسي، د دې مشاعرې دا دغه مخکې وړي. خو په خاصه توګه باندې بله ډیوه چې کوم کردار موږ په دې خاوره باندې لوبوي، د مومندو په دې خاوره باندې ورک شاعران را پیدا کړل، را مخې ته کړل، ډېر محنت کوي، بې لالچه محنت کوي او منډې وخي د پښتو د ادب دپاره. ډاکټر عربستان مومند صاحب، اسدالله هجران صاحب چې کوم ټیم دلته موجود دی، د هغوی ډېر مشکور یم، ډېره شکریه ادا کوم او ډېره مننه ورته یم او ډېر داد ورکوم د پښتو په دغه خدمت باندې. په سټیج باندې ډېر درانه مشران ناست دي. یو ماشوم پلار سره تلي مشاعرې له نو به یې پلار ته ماښام ویلي چې یاره ساجیبه کار په دې مشاعره کې مې ساجیبه ټوخه ولیدله. ویل چې څنګه؟ ویل دوه نومونه به یې اخیستل او یو کس به راپاڅېده. نو زه به د هغوی د هغه چې کوم اسم محضه دی د هغې نه به راتېرېږم. خوږجان صاحب، حیران صاحب، عجز صاحب او لیوال صاحب او شاهکار صاحب او دولتزی صاحب، موږ سره چې کوم درانه مشران میلمانه راغلي دي او په دې سټیج باندې موجود دي، هغوی ته زړه د کومې نه د مومندو په دغه تاریخي خاوره باندې، پښتنه خاوره باندې، غیرتمنده خاوره باندې د ترنګزو باباجي صاحب داسې عظیم مجاهد چې په دې خاوره باندې هغه مدفون دی، د هغه مدفن دی او هغه دا خاوره د خپل قبر دپاره، د خپل روزې دپاره، د خپل مدفن دپاره خوښه کړې ده. په دغه درنه خاوره باندې د مجاهدینو د اتلانو په دغه درنه خاوره باندې ستړي او هرکلی ویم. ډېر ښایسته شعرونه وویلي شو زموږ به دې ملګرو، ډېره ښکلې شاعري وکړله، ډېره ښایسته شاعري وکړله. ما له خو څه خوند هم نه راکوي د هغې نه پس خپل شعرونه. بهرحال بې مخلص صاحب چې په مجلس باندې رنګینۍ را خورې کړلې د هغوی هم ډېر ممنون یم. زه به دومره ووایم چې مې اخلي نو بې قدره شم ارزان شم، چې مې اخلي نو بې قدره شم ارزان شم، چې په بل مې خرڅوي نو بلا ګران شم، چې مې اخلي نو بې قدره شم ارزان شم، چې په بل مې خرڅوي نو بلا ګران شم. او که یو چاته له دې نومه مې تکلیف وي، که یو چاته له دې نومه مې تکلیف وي، زه د یو وارې نه سل وارې افغان شم. که یو چاته له دې نومه مې تکلیف وي، زه د یو وارې نه سل وارې افغان شم. او نیکبخته پندې اوتې بوتې ورته ونه وایي، نیکبخته پندې اوتې بوتې ورته ونه وایي، لکه د ځینو نه چې وروسته یې له جامه وایم. نیکبخته پندې اوتې بوتې ورته ونه وایي، لکه د ځینو نه چې وروسته یې له جامه وایم. او ګوتو قلم ته بډې راښکلې ور وړاندې شولي، ګوتو قلم ته بډې راښکلې ور وړاندې شولي، د زړه په سیمه ښه راغلاست درته الهامه وایم. او د مازدیګر غزل مې زیړ وي، د ماښام سکڼې وي، د مازدیګر غزل مې زیړ وي، د ماښام سکڼې وي، هغه وي تور پکې چې پسې له ماښامه وایم. او نړۍ دې راشي د ادب چل دې د ما نه زده کړي، نړۍ دې راشي د ادب چل دې د ما نه زده کړي، بابا ماما کاکا دا ټول له احترامه وایم. نړۍ دې راشي د ادب چل دې د ما نه زده کړي، بابا ماما کاکا دا ټول له احترامه وایم. او چې خوښ مې نه دي په دې خاوره د رڼا رنګونه، چې خوښ مې نه دي په دې خاوره د رڼا رنګونه، سوری مې اخلي
لرڼا نه د بلا رنګونه چې خوښ مې نه دي په دې خاوره د رڼا رنګونه سوری مې اخلي لرڼا نه د بلا رنګونه او زی باطن رقیب ظاهر ته ګوري دواړه خاندو زی باطن رقیب ظاهر ته ګوري دواړه خواندو یو چا ورکړي دي خیرې له د دعا رنګونه زی باطن رقیب ظاهر ته ګوري دواړه خواندو یو چا ورکړي دي خیرې له د دعا رنګونه او د بدبوداره خوشبودار شمع علم می ویني د بدبوداره خوشبودار شمع علم می ویني لکه د پیاز می لکه د پیاز می د چا واخلمه د خوارنګونه لکه د پیاز چې د چا واخلمه د خوارنګونه او د نوخاري په شان قایله د بابا دی فقط د نوخاري په شان قایله د بابا دی فقط په پښتونخوا کې طالب نه مني د چا رنګونه او بیا داسې دي چې یو څو شعره نور دي نه سره ګلونه یې زرغون کړه او نه درب را زرغون نه سره ګلونه یې زرغون کړه او نه درب را زرغون د ګریوان دشتې ته په دې مې د حیران ساس کی او په ځای دې راشي که د دې وي که د هغه علم په ځای دې راشي که د دې وي که د هغه علم په ځای دې راشي که د دې وي که د هغه علم په چا دې نشي دا دعا کوم تاوان ساس کی او طالبه خپه چې شي خطا د سلایي سترګو کې طالبه خپه چې شي خطا د سلایي سترګو کې درې ابلق په اننګوشي د جانان ساس کی او هوایم کله د هوا ترڅنګ چې خاوره شمه هوایم کله د هوا ترڅنګ چې خاوره شمه هوا مې سور اړخ دی خاوره مې پیدل اړخ دی هوایم کله د هوا ترڅنګ چې خاوره شمه هوا مې سور اړخ دی خاوره مې پیدل اړخ دی او د حال خاوند ما د قال خاوند تا ته وایم د حال خاوند ما د قال خاوند تا ته وایم که دا مې دی دا مې د نورو نه بدل اړخ دی او خپله تیره په ځان کې خورم رڼا ژوندی ساتمه خپله تیره په ځان کې خورم رڼا ژوندی ساتمه لکه د شمې مې یو مړ او بل مې بل اړخ دی مهرباني د شیرون د اورېدو